قدرمنو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د صنعتي چارو پرمختګ د کلیو د سمسورتیا خوځنده ځواک دی. د چین د شینجیانګ د ویورو په کورواکې سیمې کې د 10,000 تصدیو لخوا د 10,000 کلیو د سمسورتیا د پیاوړتیا په عنوان د فریاد د عملي کېدو له 5 کلونو راپدی خوا ډېرو ملکي تصدیو د صنعتي چارو روزګار او مصرف په برخو کې له کلیو سره مرستې کړي دي او په عین وخت کې د کلیو د سمسورتیا او د بزګرانو د شتمنۍ د پیاوړتیا لپاره هم یو لړ پروژې ترسره کړي دي. د ملکي تصدیو دغو چارو له بېوزلۍ څخه د وتلو کلیو د پرمختګ خوځنده قوت پیاوړی کړی او له بېوزلۍ څخه تر وتلو وروسته یې په هره ساحه کې د کلیو د سمسورتیا د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د شینجیانګ د تېرشنبې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د 2015 کال تر پایه په شینجیانګ کې 4,640 ملکي تصدیو له 3,083 کلیو سره مرستندویه چارې ترسره کړي. د صنعتي چارو په برخه کې یې 821 مرستندویه پروژې پیل کړي. د 12 میلیارډو او 450 میلیونو یونو په ارزښت یې پانګونې کړي. کليوالو ته یې 1,40,000 او 300 روزګارونه پیدا کړي او څه باندې 2,06,000 مستعدو کلیوالو ته یې روزنیز خدماتونه برابر کړي دي. دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې په دغه فریاد کې له 2015 کال راهیسې 3,989 ملکي تصدیو ګډون کړی. په مرستندویه چارو کې یې د 8 میلیارډو او 330 میلیونو یونو په ارزښت پانګې اچولي او څه باندې 2,900 او 300 کسانو ته یې روزګارونه پیدا کړي دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې له کليوالو سیمو او کرنیزو چارو سره د ملکي تصدیو مرستې د زیاتېدو په حال کې دي. پرسیره پردی د شینجیانګ د ویور کورواکې سیمې د کرنیزو چارو او کلیو ریاست د تګرارو لایحو او نامنو په همغږۍ د ملاتړ سیستم جوړ کړی او له 2015 کال نه تر 2020 کال پورې یې د دغې سیمې د کرنیزو تولیداتو د چمتو او پروسس د چارو د با کیفیته پرمختګ په پار 3 کلنه عملي لایحه طرحه کړې ده. د یادې لایحې په شمول د 12 تګرارو په رانه کې په څلورو کچو د کرنیزو چارو د نامنو په توګه 1,809 تصدۍ ټاکل شوي دي. ملکي تصدیو عصري تخنیکي مدلونه، تولیدي عوامل او اداري ایډیالوژي کلیو او ارکداریو ته وړاندې کړي او د تولید ارزښت او ګټې ځنځیرونه یې غځولي دي. په همدې مناسبت په شینجیانګ کې داسې ګټور موډل آباد شوی چې تصدۍ ترې ګټې اخیستلی شي، کړي پرمختګ موندلی او کلیوال ترې ګټې اخیستلی شي. دغو چارو د صنعتي چارو د دوام لرونکي پرمختګ لپاره ښه بنسټ ایښی دی. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.